نور کالبونه دي مخکې چې و چین نه راتلل ته یو کس خپله کیسه وکړه چې په 6,000 ډالر قیمت لري کالب یو کالب او بیا یو میاشت ټیم غواړي د هغه نه د یو میاشت چې ماشینري بنده شي غټ تاوان بیا ماشاءالله زموږ هېوادوال دي ښه مسلکیان دي دلته سرمایه‌ګذاري وکړه او ورکټ ماشین یې راوړ هغه کالب اوس په 1,000 روپۍ جوړېږي همدغه پلاستیک ماشینونه دي چې مخکې د ایران او چین نه راتله اوس ماشاءالله د خدای خوشحاله وي دلته خپله جوړېږي په دې چې هر سړی باید کوشش وکړي چې دلته کار شي مخکې همدغه ماشینونه د پاکستان نه راتله د ایران نه راتله ګاونډي ملکونو نه راتله اوس ماشاءالله دلته مکمل نوی جوړېږي سلامونه ستړي مه شئ ګران لیدونکو الله دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ سیلاب د دوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه پارکای صنعتي نه ګران لیدونکو نن راغلی یم یو ورکشاپ ووایم یا تخنیکي وسایل څه جوړوي نو د پارکای صنعتي د فابریکو څخه د هر چیز د هر رقم ماشین څه خراب سي دلته دوی جوړوي نو ګرانو لیدونکو ما وغوښتل نن تاسو ته د دې یو خپرونه چمتو کړم او همدارنګه د دې ځوانان هلکان چې دلته کار کوي دوی سره خبرې اترې وکړو چې څنګه کاروبار او څه کارونه کوي نو تاسو موږ سره مل اوسئ تر اخر د شیبو یو څو ښکلې تصاویرونه یې د ورکشاپ وګورئ د مستریخانې وګورئ موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم دلته خواته مې جاوید استاد ولاړ ده د همدې ورکشاپ یو کارګوونکی ووایم یا استازه ده نو دوی سره خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ استاد ښه یې ستړي مشه په خیر راغلی اول سلام تاسو استاد چینل لیدونکو ته نوم مې جاوید دی د دغه ننګرهار ولایت کې دا راته ووایه تاسو څومره وخت کېږي دلته کار کوئ مونږ خو صنعت کې تقریبا 14 کاله کېږي نو دا ورکشاپ چې جوړ کړی او 6 کاله د ورکشاپ کېږي مخکې هم کارګري کوله او دا کار هم چېرته یاد کړی ده کار مو په اول همدلته یاد کړی دی په خان انجینرینګ کې هم کار کړی دی او مخکې هم چې و اول سر کې پاکستان کې وو اوس هم دلته 14 کاله دلته کېږي چې کار کوو تاسو څه کارونه کوئ دلته خدمات صنعت کوو لکه پرزهکاري ده داسې مختلف ماشینونه دي د څاپلکو ماشینونه دي لکه د دوی د بوتلو ماشینونه دي داسې مکروني ماشینونه دي خو زموږ کار او کسب کوم دی پرزهکاري ده اصل ترمیمکاري ده د ماشینریو او څو نفر هلکان دلته تاسو سره بوخت دي دلته موږ سره فلحال چې دي 9 کسه یو 9 کارګر لرو او 9 کسه دي سره دې کې څو شاګردان دي څو استادان دې کې چې دي 4 استادان دي او باقي دا نور شاګردان یعنی نه فامیله نو دې روزي پیدا کوي بالکل او که دې نه لاړ شو هېوادوال ته بعضې ماشینونه وښایي څه کارونه کوي دا ځای ته مشکل ګران لیدونکو موږ سره مل اوسئ نننه ځو تاسو ماشینونه ښوئ څه کارونه کوي ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم استاد مې خواته ده او د کار لپاره معلومات موږ ته راکوي موږ سره اوسئ ښه استاد دلته څه کار کېږي دلته زموږ لومړنی کار چې دی دلته نه شروع کېږي لکه دلته موږ دا شاپ چې دی دلته یو پیره پورکاري کوو په هارډ ویلډ باندې د دې ځینه ځي بیا هغه هلته مشینري هلته پالش کېږي نو هغه دننه ځای خو غواړه چې وګوره هغه دې ځینه او دا څه شي ده دا شی دا خپله چې دا څاپلکو ماشین دی څاپلکې تولیدوي څاپلکې جوړوي دا د هغه ماشینونه دي بیا نور مختلف دي انجکشن دي ثبتو ماشینونه دي هر قسم دغه پلاستیک ماشینونه بیا شته دي هېوادوال ته به یې نن عجیبه مه کوي مهرباني دا زه ارمان جان موږ سره
استاد دلته څه کارونه کیږي؟ دلته زمونږ بیا د پورزه ماشین کارونه کوله، لکه کالب سازي شوله، داسې نور پورزه کارونه شو، هر قسم کار تخنیکي چې یو پورزه جوړولې دلته بیا کېږي. دا داسې نور کالبونه دي مخکې چې و چین نه راتلل، ته یو کس خپله کیسه وکړه چې په $6,000 قیمت لري کالب، یو کالب، او بیا یو میاشت ټیم غواړي د هغه نه د یو میاشت چې ماشینري بنده شي غټ تاوان دی. بیا ماشاءالله زموږ هېوادوال دي، ښه مسلکیان دي، دلته سرمایه ګزاري وکړه او ورکټ ماشین یې راوړه، هغه کالب اوس په $10,000 جوړېږي، که تاسو کتلی شئ هغه تکلیف لري. دانه روانه نو لیدونکو ته وښیو. همدغه کالب دی چې خپله کارخانې والا ویل چې دا به $6,000 د چین نه راځي میاشت ټیم کې، یو دانه دغه یو مکمل سیټ دی. بیا زموږ یو هېوادوال دی، هغه چې دی سرمایه ګزاري وکړله، خپل ورکټ ماشین یې راوړه CNC، دلته یې اوس په $10,000 باندې دا ترمیم او جوړ شو، ټیم یې زیانه شو، ټول په 10 ورځو کې جوړ شو. داسې چې زموږ هر هېوادوال چې دی خپله سرمایه ګزاري وکړي او دلته کار وکړي، موږ مسلکیان ډېر لرو، خو دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده. دا چې زموږ تجاران چې ته سرمایه ګزاري وکړي په دې مسلکیانو، ماشاءالله هر قسم مسلکي موږ هر رقم وسایل تاسو هر قسم جوړولی شو. ډېر ښه. دننه به لاړ شو، نور ماشینونه هم دي، صحیح ته ده. لیدونکو ته به یې وښیو. دا چې همدغه پلاستیک ماشینونه دي چې مخکې د ایران او چین نه راتله، اوس ماشاءالله د خدای خوشحاله دلته خپله جوړېږي. په دې چې هر سړی باید کوشش وکړي چې دلته کار شي. مخکې همدغه ماشینونه د پاکستان نه راتله، د ایران نه راتله، ګاونډي ملکونو نه راتله، اوس ماشاءالله دلته مکمل نوی جوړېږي. الحمدلله د سم صحیح هغه پاکستان هر سمه ده، ښه صحیح منظم، ټیم کم لګي، د هغې ځینې ارزانه تمامېږي، هر څه دلته کېږي. او دلته څو ماشینه نور هم دي، د دې کارونه موږ ته ووایي. د دې کارونه لومړنی چا کار ما دله خو د هغه بیا دلته راځي، دې ماشین ته پالش ده، دلته صفا کېږي، د دې بې لرې چې دی بیا هغه ته مخامخ ماشین ته تاسو ګوره هغه کې پالش کېږي، هغه هلته پالش کېږي، دا دلته بیا دې کې فټ کېږي مکمل. بیا دا غټ ماشین چې کوم دی دا وروستی ماشین دی، په دې بیا موږ د انجکشن او د غټو ماشینونو کار کوو، لکه دانې ماشینونه شو، د انجکشن ثبتو ماشینونه شو، چې مکروني ماشینونه شولو، چې مختلف ماشینونه دي چې هغه بیا په دغه ماشین باندې موږ کار کوو. دې ماشین باندې کار، دا غټ ماشین باندې. او دا ماشین هم برق باندې کار کوي؟ بله برق باندې کار کوو، خو برق یې لږ مشکل لري، په ژمي کې زموږ ډېر مشکلات د برق دي. یعنې څنګه وخت نیمه ورځ زموږ مشکلات دغه دي چې موږ تحقیق هم نه کوو چې برق هم خپل نه دی، زموږ کوشش دغه دا دی چې خپل برق جوړ شي، په خپلو بندونو کوشش وشي چې زموږ ته برق منظم شي. اوس یو هفته برق وي، یو هفته نه وي، چې یو هفته کې داسې وایي چې نیم وخت کار دی، نیمه ورځ کار دی. بیا خصوصا چې په فابریکو برق هم هغه نه چلېږي، چې په فابریکو برق هم زموږ کار ضعیف دی. فابریکه چې چالانې زموږ ټول کاروبار چالانې دي، ډېر ورکشاپونه دي چې فابریکو پورې تړلی کار دی، نو چې فابریکه چالانې زموږ تولید زموږ کار چالان دی. یعنې تاسو کار هم په برق دی؟ ټول برق دی، زموږ ټول چې برق موجود وي زموږ کارګر کار کوي. یو داسې کارګر دی چې زه یو هفته رخصتون، یو هفته بېکار کوم، په یو هفته برق لرو، په بله هفته یې نه لرو. دا مشکلات شته دي. د الله علیکم مسؤلین تاسو غږ اوري او د برق سیستم کې لږ تغیرات راولي تاسو ته. امین. بس دغه برق مشکل دی چې دغه خدای پاک حل کړي، په خپل داخلي بندونو باندې اسلامي امارات کوشش وکړي او کار وکړي او برق ورته منظم شي. او دا استادان دې راته ونه پېژندل، دا استادان دا مو دا بختریم استاد دی چې پرزهکاري کار کوي، دا پرزهکاري کار کوي، د دغې ماشین کار کوي. بیا هغه چې دی طارق استاد نومېږي، دا بیا د غټ ماشین کار کوي، دا په غټ ماشین کار کوي. بیا هغه چې دی اسد استاد نومېږي، هغه بیا د کور پالش کار کوي. او دغه باقي چې دي دغه عظمت او نور شاګردان هنرمندان یې دوی ته به تنخوا ورکوئ؟ و تنخوا ورکوئ. نو دوی سره به هم لږ خبرې اترې ولرو. مهرباني وکړئ. ورور ښه یې؟ سلام علیکم. جوړ خیر دا ته ښه ده؟ شکر د الله. شانت معرفي په ځانو کې نوم دې ووایي هېوادوالو ته. طارق استاد څه کارونه کوئ تاسو؟ بس دا ورم تولید دغه ترمینل. څنګه کاروبار؟ الله شکر. الله نه راضي وي. شکر عادت. خیر وسله الله. لیدونکي دې غږ اوري که څه وینا لري. بس ټول روغ جوړ اوسئ. بس شکر. مننه ژوندی اوسئ. لاړ اوس استاد څه؟ استاد څه ښه یې؟ السلام علیکم ورحمة الله تاسو لیدونکو ته سلامونه. علیکم سلام. خپله نوم دې هېوادوالو ته ووایه. کریم یم. استاد کریم تاسو څه کاروبار کوئ؟ موږ دلته د پرزه کار کوو، مثلا د څپلکو ماشینونو ترمیم کاري ده، د دانې ماشینونه ده،
ډایانې جوړو هر قسم د ټیپ ماشینونه ډایانې هر رقم کارونه ترسره کوو. دا کار به آسانه یا سخت دی؟ یاره سخت دی اسانه نه دی وروره. سخت ده. سخت دی صحیح سخت. بس څنګه دا کار؟ بس ښه دی الحمدلله بس شکر دی سخت دی. اداره کوي؟ هو الحمدلله شکر دی. شکر. لیدونکو د غږ اوري که څه وینا لري؟ بس لیدونکو ته زما د خوا ټول ته سلامونه او نیکې هیلې او بس کوشش کوي چې کسب زده کړي کسب سره تعلیم وکړي. تعلیم شی ده کسب. تعلیم ډېر مهم دی. کسب سره مهم تعلیم دی. باید تعلیم ورسره وي. ډېر ښکلی پیغام دې ورکړ. موږ دا که څه خدمت دي کور ودان اجازه دی. ها استاد نور بیا دلته کوم شرکتونه تاسو ته ډېر وسایل راځي؟ موږ د انشاءالله ټول صنعت چې موږ کوم فابریکې دي انشاءالله ټول نه کار دلته راځي. هر قسم کار یې پورته موږ ته د هرات نه کار راځي، د زیاتره فابریکو نه، د جلال آباد نه راځي، ډېر ځایونه راځي. دغه ساحې چې کوم دي دا خوښه ده ټول نه کار راځي. پارکای صنعتي کې څه شرکتونه دي؟ ټول نه راځي. ټول د هر قسم ماشینري تاسو کتلی شئ ډېر زیات ماشینري پرتې دي. دا د هر شرکت نه دلته راغلي. خیر اوسې ورور زموږ د معلومات راکړه. مننه خوشحاله اوسئ. لیدونکو هم غږ اوري که څه وینا لري کنځنه بس لیدونکو ته همدا ده هېوادوالو ته چې هر یو راشي د کم نه شروع کړي دلته سرمایه ګزاري وکړي آینده لري. داسې که موږ ولیده موږ نه تیار فعاله کارونه په ګاونډي هېوادونو کې پاتې شو. دلته باید راشي خپله سرمایه ګزاري د کم نه شروع کړي. زما تجاران هم دا خواهش دی چې موږ مسلکیان لرو، مسلکیانو باندې کار وکړي، وسایل برابر کړي، ورته مشینري برابره کړي، د خپله وطن وخت طریقې کوي. مننه خوشحاله اوسئ. خیر اوسې استاد. نو ګرانو لیدونکو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه د پارکای صنعتي ورکشاپ څخه. نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په الله سپارم. ښه وخت ښه چارې.